موبایل کې قرآن پاک ویل. اوله خبره خدا د عزیزانو زموږ تاسو موبایل خو بغیر د دې چې زه تلاوت پکې کوم کې نه کوم د ګناو څخه باید چې صفایي د ګناو څخه باید چې صفایي لکه زما استاد ذهن زما استاد دماغ زما استاد فکر باید چې هغه د ګناو صفایي خو د هغه باوجوده زموږ په دماغ کې چې شته ګناوي فکرونه سوچونه غلطۍ یو سړي ماته ویلي ول په دا موبایل کې قرآن پاک ویل جایز نه دی. ما ویلې ول ګوره په دا موبایل کې موږ ته ګناوي کوو نو بیا تلاوت هم پکې کوې. ما ورته زه به تا ته یو اسانه مثال درکړم. موږ ته درواغ وایي ول هو کله کله راسه ویل کېږي. مال غیبت کوو ول هو بلکل یې کوو. مال بهتان وایي ول هو بلکل یې وایي. مال د دې مثال دی یو سړی په دغه خوله تا اوس غیبت هم وکړې ښکنځا دې هم وکړله بهتان دې هم ووایي دروغ دې هم وویل اوس قرآن پاک تلاوت کوې نو نه د پکار چې ته چې وکې په دا خوله باندې ته قرآن ووایې صحیح سو. نو دغسې پکار خو نه ده چې ما تا په موبایل کې قرآن پاک ووایي ځکه موبایل دا د قرآن پاک دپاره دی نه دا د قرآن پاک دپاره دی نه. قرآن پاک الله ما تا ته راکړی دی خو بالفرض درته وایم ګوره یو سړی په دا کمره کې ناست دی په بله کمره کې بابا واده دي اوس دی ویډیو کال میلاو کړي صحیح سو ویډیو بابا واده ته ګوري د دې به ډېر لوی ثواب چې د بابا واده ته ګوري ایا که سړی ورسي مخامخ ورته ګوري په دې خبره خو سر خلاصېږي. اسانه مثال درکوم نو لکه چې څنګه ما تا قرآن ته ګورو د دې څومره اجر دی په موبایل کې بیا غومره اجر نه دی موبایل کې هغومره ثواب نه دی لکه چې سړی په یاد قرآن وایي دا دومره ثواب نه دی لکه سړی چې قرآن ته ګوري. نو موبایل هم دغسې شمار کړه. ها د مجبورۍ تحت یو سړی مسافر دی یو سړی په داسې لاره کې دی چې هغه قرآن پاک نږدې نسته ورته یا دی په قرآن پاک پسې ځي ډېر دغونه ټیم دی چې هغه دی تلاوت پکې کوي لکه فیکټریانو والا راواخله ملازمین راواخله نوکرۍ والا راواخله په دفتر کې یو 15 منټه پیدا کېده وایي زه په قرآن پسې ګرځم یا مسجد له پسې ځم یا یو قرآن دی پلانه یې وایي نو ماته نسته بیا په موبایل کې ووایي پروا نه لري صحیح سلو. ما درته وویلې چې ګوره په قرآن کې ویل ثواب زیات دی تر موبایل مخامخ د بابا او د ادې زیارت ثواب زیات دي تر موبایل. ها چې کله مجبوري سوله څوک په بینکا کې ناست دی څوک په جرمني کې څوک په کینیډا کې څوک په دوبۍ کې څوک په کابل کې څوک په اسلام آباد کې صحیح سلو نو څوک په لندن کې. اوس که دی وایي چې یاره زه د بابا او د ادې ملاقات کول غواړم نو ویډیو کال میلاو کا و چې ته بابا وادې ته ګورې تا ته الله رب العزت اجرونه درکوي. نو که ته په دا څنګ کمره کې ناست وي بیا ته هغه اجرونه غواړې دا نسته دا کېدلی نشي.